نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما آمين. نن به انشاءالله د سوره مائده آیت نمبر 72 وایو. الله تعالی دی وینا، الله تعالی دی پوها، بیا دی الله تعالی عمل کولو توفیق مونږ تاسو ټول ته راکړي آمین. دین ورستنی آیتونو کې الله تعالی د بنی اسرائیلو ګندګیانې بدعملیانې اخودې او قوانین بیان کړل چې ایمان سره عمل صالح نوي نو کامیابی نشته، او دوی پیغمبران قتل کړل او دای ګمانو چې کني موږ ته به سزا نه ملاويږي. نو الله فرمایل چې فعمو وصمو، او دا خبره الله تعالی په ام دی یو آیات کې دوه کرته وکړه چې دو وړاند شول او ګونګیان شول. نو اوس الله تعالی د دوی د وړوندواله او ګونګواله ان بیو کوفتو د دی او د دې دغه ګډ وډې خبرې الله تعالی ذکر کوي چې دومره دوی کمکل دي، دومره دوی بیوقوف دي چې داسې عجیبه خبره کوي. او دا خبره څه وړه خبره نه ده، د کفر خبره ده، او په دې خبره سره دوی کافر دي. او الله بیا خپل اعلان وکړو چې څوک شرک کوي، کفر اختیار کی او شرکو کی، د باندې الله تعالی جنت حرام کړی دی. نو الله فرمایي لقد په تحقیق سره کفرا کفر وکړو الذین اغو کسانو قالو چې هغه ویلي ان الله بشک الله تعالی هو المسیح اغا عیسی علیہ السلام دی ابن مریم چې د مریم زوی دی. د عیسایانو هم عجیبه عقایدو. بعضو بویلی چې د عیسی علیہ السلام چې کم دی په د کې الله تعالی حلول کړی دی، ان پکې ننوته دی او دا په خپل الہ دی، نعوذ بالله. بعضو بویلی چې دا د عیسی علیہ السلام چې کم دی دا د الله زوی دی، نعوذ بالله. بعضو بویلی چې الہ درې دی، یو عیسی علیہ السلام او یو مریم علیہ السلام او یو الله تعالی. بعضو بویلی چې نه درې دی، خو عیسی علیہ السلام دی او جبرائیل علیہ السلام دی او الله تعالی دی. بهرحال دا ګډې وړې عقیدې وي د شرک د دوی. او عیسی علیہ السلام نه دو الہ جوړ کړی او د الوهیت درجه یې ورته ورکړې وه. الله دې داسې شرک نه موږ تاسو ټول بچ کړي او الله تعالی دې موږ ګناهونه معاف کړي. نو اوس الله تعالی دوی ته د عیسی علیہ السلام هی د خولې او جواب ورکوي چې کوم عیسی علیہ السلام کړی و هغه دا چې کله عیسی علیہ السلام پیدا شو نو په هغه وخت کې هم هغه ویلی و چې انی عبد الله، زه د الله بنده یم. او دلته وصلا فرمایي چې وقال المسیح، او ویلی و عیسی علیہ السلام یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلو اعبد الله، عبادت وکئ د الله تعالی، ربی چې زمام رب دی، و ربکم استاسو هم رب دی. نو عیسی علیہ السلام خدا نو ویل چې زه الہ یم، ما نه الہ جوړ کړئ، یا زه رب یم ما نه رب جوړ کړئ، یا ما کې د الوهیت صفات دي یا د ربوبیت صفات راکې راغلي. دا خو هغه نو ویلي، هغه خو ویلي وو چې زه هم د الله بنده یم او هغه زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی. همدې طرف ته هغه دعوت ورکړی. نو تاسو څنګه هغه نه الہ جوړوئ؟ او دا ډېره ښکلې او ښایسته طریقه ده چې څوک د چا په حق کې ناجایزه یا غلطه خبره کوي او د هغه طرف نه دلیل پیش کړلی شي چې هغه خو په خپله دا ویلي او ته وایې چې نه دا الہ دی او الله پکې حلول کړی دی، نعوذ بالله. دا څومره غټه خبره تاسو کوئ. او څوک چې شرک کوي نو الله تعالی فرمایي چې نږدې ده چې د اسمانونو او ځمکې پې چاود شي. دغه چې دا وړه خبره نه، دا ډېره غټه کنځله ده الله تعالی ته. بهرحال دې باندې بار ذکر شوی دی. دلته عبد الله کې هم تاسو لږ په مطلب باندې ځان پوهې کې عبادت معنی بار شوي دي تاسو ته، او انشاءالله تاسو به پوهې هم یی
چې عبادت ویل کېږي انتهایی عاجزي کول او اطاعت کول او په خودلی شوي طریقې باندې عبادت کول انتهایی مینې سره. نو عیسی علیه السلام خدا خبره کړې وه چې تاسو د الله عبادت وکئ ځکه چې معبود الله دی. عبد الله عبادت وکئ د الله تعالی. نو مطلب څه شو؟ معنی چې مخامخ کې نو معنی دا شوه چې انتهایی عاجزي سره او د الله خبره ومنئ په ښودلې شوي طریقې باندې په ډېرې مینې سره. اوس چې څوک دا کار کوي دا عابد شو، او چې چا د پاره کوي هغه معبود شو. نو معبود چې کوم وي هغه الہ وي. لا اله الا الله، نشته بل اله بل معبود الا مگر الله، الله تعالی دی. نو چې الله دی نو الله هی الہ دی. الہ مطلب معبود، ځکه چې مونږه عابدان یو، عبادت کوونکي یو. نو چې عبادت کوو د چا به کوو؟ د الله به کوو. نو دا خبره خو عیسی علیه السلام کړې وه چې معبود زمونږ الله دی، هم هغه زمام رب دی، ستاسو رب دی. نو تاسو عبادت وکئ د الله تعالی، او تاسو الله پرېښودو او د عیسی علیه السلام نه معبود جوړ کو. بیا تاسو دا ذهن کې کېنوئ وارې بیا وایم دا فکره چې عبادت مطلب هغه چا سره چې ستا مینه ده او د هغه ته اطاعت او فرمانبرداري کوي او هغه دپاره ته انتهایی عاجزي کوي او د عبادتونو څه طریقې هغه دپاره یا ټولې طریقې هغه دپاره خوښوي. نو دې مطلب دا دی چې دا کس که قبر کې دی او که بت دی او که سړی دی او که امیر صاحب دی او که فقیر صاحب دی، دې نه تا معبود جوړ کو. بیا نو د معبود کېدو حق صرف د الله تعالی دی، بل چاته دا حق حاصل نه دی، بل چاته دا حق حاصل نه دی چې مونږ د هغه اطاعت وکړو، فرمانبرداري وکړو، عاجزي ورته وکړو او هغه سره مینه وکړو د الله تعالی په مقابله کې. کله تاسو په دې پوه شوي یئ، انشاءالله پوه به یئ. نو بیا تاسو اوس په دې هم پوهېږئ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دا خلق څنګه معبود جوړی، یا عبدالقادر جیلانی نه، یا مثلا امام نه، یا د پارټیانو مشرانو نه، یا د پارټیانو نه، یا د مزاجونو نه، یا وغیره د نور شل شیونه دی خلکو ځان ته جوړ کړي دي. د الوهیت په بنیاد باندې منی او تسلیمي او اطاعت او فرمانبرداري کوي. نو خلاصه دا ده چې عیسی علیه السلام خبره کړې وه چې لا اله الا الله، الله هی دی، بل څوک شریک نه لري، او مغه زما او ستاسو بندګي هغه دی، موږ به هغې بندګي کوو، هغه زموږ معبود دی. اوس الله تعالی قانون بیانوي چې دا خبره یاد ساتئ چې انه بشک خبره دا ده، شان دا ده، من یشرک بالله، څوک چې شریک جوړ کی الله سره، فقط بس په تحقیق سره حرم الله، الله حرام کړی دی، علیه په هغه باندې الجنت، جنت. زه جنت په حرام شو بیا به چرته وي، و مأواه النار، او ځای به د ووري. بیا الله دې موږ تاسو بچ کړي د دې نه. اللهم انا نعوذ بک ان اشرک بک شیئا، الله تعالی موږ بچ کړي، الله تعالی موږ پناه غواړو د شرک نه. الله فرمایي چا چې شرک وکړو نو جنت په حرام دی، جنت په حرام دی. دا بار بار د قرآن کریم کې ذکر شوی دی. شرک نه ډېر ځان ساتئ. دا یو داسې تیاره ده، داسې عجیبه عمل دی چې انسان پوهیږي هم نه او د نه شرک هم وشي. الله دې موږ تاسو معاف کړي که پوهیږو که نه پوهیږو. نو ځای به د دې اوري. وما للظالمین، او نشته ظالمانو دپاره، یعنی نه به وي. ځکه چې کله انسان په مشکل کې راشي، سختیو کې راشي، یا څه غلطیو کې جیل میل یا سزا پې مقرره شي، نو بیا یې څوک امداد وکړي یا څوک ورته زورور سړی یا زورور بادشاهي پې راشي، نو هغه بیا اخلاص کې بچي کړي. نو الله فرمایي چې هلته به داسې نه وي. وما للظالمین، دا ظالمان دي، لوی ظلم شرک دی، دی شرک کړی دی. نه به وي داسې ظالمانو دپاره من انصار، څوک مدد کوونکی چې مدد ورسره وکړي، خلاصي کړي د جهنم نه. الله دې موږ بچ کړي داسې حال. معنی زده کوي. لقد په تحقیق سره کفر الذین، کفر کړی دی هغو کسانو، قالو چې هغوی وویلې ان الله بشک الله تعالی هو المسیح ابن مریم، هغه خو عیسی علیه السلام د مریم زوی دی. وقال المسیح، او حال دا دی چې ویلي و عیسی علیه السلام یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیلو، اعبد الله، عبادت وکئ تاسو د الله تعالی، ربی چې زما رب دی، و ربکم استاسو هم رب دی،
انه بشکا من یشرک بالله څوک چې شریک جوړ کی الله تعالی سره فقط نو په تحقیق سره حرم الله حرام کړی دی الله تعالی علیه الجنه پاغه باندې جنت علیه الجنت پاغه جنت و مأواه النار او زیبد اغه اور وی اور دی وما للظالمین او نشته ظالمانو د پاره من انصار څوک مدد کوونکې